ټولو نه لومبی خو ټیک ټاک ملګرو السلام علیکم. امید لرو تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله ښاد آباد به ټیک ټاک ملګرو. دومره سخت باران دی که نه چې درته ویلی نشم ځکه باران ډېر زیات تیز دی. خفه نه شئ په دې باندې زما نه ټیک ټاک ملګرو. په یورپ کې چې باران وي که نه او په انګلیش کې دا شعرونه وی نو دا ونه شوه. خیال ته دی چې تیز باران وي او په انګلیش کې ته دا شاعري شروع کړې چې 1 2 3. اوس دلته مانه یورپ ته که نه یوازې مې مسوک راته دا هم نه وي چې ارشاد خیال دی مونږ خو دا کار که نه چې یو شاعري کوي که نه او خوا کې ورسره یو درېمګړی کس ناستي پوه شوې خوا کې ورسره یو درېمګړی کس شاعر سره خامخا ناستي پوه شوې لکه پیر سره چې هغه مرشد دي که څه خوا کې چې ناستي اک شان شاعر سره هم یو کس خوا کې ناستي چې هغه ارشاد کوي. نور په شعر باندې پوهېږي نه لکه زما چې دا شاعر څه وایي او څه نه وایي. خو لکه چې دا کوم کس په شعر بیخي پوه نه شي که نه هغه اکثر دا وایي ته یو ځل بیا ووایه ځکه چې یو کس په شعر باندې پوه شي نو هغه بیا نه وایي چې ته بیا ووایه ځکه په ړومبي ځل باندې پوه شوی دی. خو چې کوم کس په شعر پوه نه شي که نه نو هغه بیا خامخا وایي چې یاره ته یو ځل بیا ووایه دا شعر ته وایي لکه ډکه وایي چې پوه پرې نه شوم. ښه نو اوس ما خبره دا کوله چې زما خوا کې اوس څوک شته هم نه که نه چې یاره ما ته وایي چې یاره ارشاد په انګلیش کې به ارشاد څنګه وی په دې موږ هم نه پوهېږو. خو زه بیا هم شروع به کړو دا شعر 1 2 3. دا ړومبی کړی ده ښه په انګلیش کې دا ړومبی کړی ده اوکې ده ښه دا ړومبی کړی ده دویمه کړی نه ده دویمه کړی دی پسې ده ړومبی کړی دی نو ځکه خو په شعر سر کې 1 راځي اوکې ده 1 2 3 1 2 3 give me your hand free. دا دویم کړی وه دا لکه د شعر ړومبی غزل دی ړومبی کړی دی سیده 1 2 3 give me your hand free. اوس دې پسې دویمه کړی دی سیده غوږ کې ده ښه دې پسې دویمه کړی دی سیده غوږ کې ده ښه د سګرېټو دوکان ته غوږ کې ده ښه دلته خلک سګرېټ اړي خرڅوي غوږ کې ده د سګرېټو دوکان په یورپ کې داسې غوږ کې ده ښه دلته دننه دا د سګرېټو دوکان دی ماروین ریډ اینډ وایټ او دا ټول سګرېټې میګرېټې دلته دي خیال دی. ښه د شعر ړومبی کړی داسې وه هغه خو ما رېښه ووایي بیا نه یم ځکه دلته څوک شته نه چې تا ته ووایي چې ارشاد خیال دی او داسې هم څوک نشته چې تا ته ووایي چې یاره ته ډېر خوږ شعر دی دا ته یو ځل بیا ووایه. او دویمه کړی دی غوږ کې ده دویم شعر داسې غوږ کې دی ها 1 2 3 give me your hand free 4 5 6 7 what is mean by 11. ټیک ټاک ملګرو غوږ کې ده ښه دلته چې کله چا ورونو ډبی که نه په ورونو به رږدي نه لکه ورونو له به لتې به نه ورکوي. اکثره زمونږ خیال دې کړي که نه لکه زه خو داسې کار کوم چې زه چاته ورډبم که نه او ما ته په ړومبي ځل باندې څوک ورکولی نه کړي نو اکثر بیا غوږ کې ده ښه دا موټرسایکل دی ښه دلته یورپ کې موټرسایکل داسې ښه د قسمت یې ښه باران پېښ شو نو موټرسایکل یې په مفتو کې صفا شو. خیال دی ګینې دلته د موټرسایکل دلته پیسې به ورکوي چې ځان له موټرسایکل په چا باندې صفا کوي دلته بس غوږ کې ټیک ټاک ملګرو زیاتره خلک تاسو به وینئ د په سایکل ورځي. خیال دی دا سړی د ده په نوم به اوس هم چې دی نو کم از کم 2-3 جرې به ځمکه به د ده په نوم به وي خو لکه بیا هم دی په سایکل روان دی ځکه چې دی نو دا خلک ورزش ډېر خوښوي پوه شوې دا خلک وایي چې یاره مونږ ورزش وکړو لکه ورزش ته ډېر زیات دي ځکه اکثر چې دی نو خبرې دي څو کاله پس مړ کېږي. ټیک ټاک ملګرو تاسو به کېدای شي حیران شئ دغونده کې خیر دغونده کې حیران شئ زه ته صبر کوم زه صحیح اوس به تاسو حیران شوی. ټیک ټاک ملګرو دوی نه دي تقریبا مونږ که خیال دې کړي که نه هلکه چا نه بال غورځېدل دی غوږ کې ده ښه چا نه بال غورځېدل دی لاندې خیال دی سور غونده کې بیا بال دی چا نه غورځېدلی د ټیک ټاک ملګرو د دې زیات تر عمر نه دی دوی په 80 کاله پس مړ کېږي لکه زیاتره پوه شوې زیاتره دی 80 کاله پس دی مړ کېږي خیال دی او مونږ خلک تقریبا زیاتره که چا 19 نو 15 کالو ته بس زیات یا 15 کالو ته ورسو خیال دی خو که چا 19 ولی په ځمکه په لانجه باندې یا چې ته په بخور په لانجه باندې که چا 19 نو لکه بیا دوره عمر ته مونږ رسېدي شو د خیره. خو لکه مونږ که ورزش شروع کړو که نه لکه ګوره الله تعالی ویل دي که نه وي محنت تاسو کوئ د هغې سیله به تاسو له زه در کوم نو په صحت باندې هم چې ته په خپل بدن باندې هم چې ته محنت کوې نو د هغې هم تعالی خدای پاک سیله درکوي. خیال دی اوکې دا د ګن من چې غورځوي نو دې ډبي کې به غورځوي ښه دلته خیال دی په ځمکه باندې ګن نشته وایي ټیک ټاک ملګرو انګرېزانو هلکه د انګرېزانو په دوکان کې تسپې دي خیال دی هغه دی وګوره د انګرېزانو په دوکان کې تسپې دي دلته ډېر زور سامان دی ها ډېر پخوانی سامان دی د ټیک ټاک ملګرو دلته ډېر زیات. دا وګوره د چا هیپي برډ دی وه د چا چې هیپي برډ دی هغې داسې ګلونه بره لګولي خیال دی دا پوکڼی وایي زرافه ته وګوره ZARAFFA زرافه منې زیبرا هلکه دا انګلیس تاسو ویلي دی
دا انګلیش به تاسو چېرته ویني که نه کتابونو کې خیال دی انګلیش کې تاسو به دا کتابونو کې بعد دا به تاسو به خامخا به ویلي ټیک ټاک ملګرو زرافه زرافه منې زیبرا خیال دی ډېره مزه به کوله اے ډبل پی ایل پی ایپل ایپل منې سیب بی اے ډبل ایل بال بال منې ګیند سی اے ډبل ایل کال کال منې وکې ښه سیکل ته وکې ښه ټیک ټاک ملګرو تاسو به ډېر وخت به داسې سیکل به لیدلي که نه چې هغه به د لرګي نه جوړي ښه دا سیکل مکمل د لرګي نه جوړ دی خیال دی دننه چې دا کوم سیکل ولاړ دی دا مکمل د لرګي نه جوړ دی دا لک نه دا یونیورسټي د هغه د لک چې لاړو خیال دی دا یونیورسټي د خلک چې پکې هغه 12 نه پس سبق وایي 12 نه پس چې کوم یونیورسټي کې څوک سبق وایي هغه ته یونیورسټي وایي خیال دی دا انګلیش کې ته په پښتو کې ته موږ پوهنتون وایو پوهنتون دا ټکي ډېر کم خلکو له ورځي ښه پوهنتونه چې دا مونږ خلکو ته چې وایي پوهنتون څه ته وایي هغوی نه پوهېږي چې دا څه ته وایي خیال دی اوکې دا بابا هم د بابا سره کتابونه ځان له شاپینګ وکړو سهار وختي خیال دی بابا داسې روان دی بیخي بې قرضه دی خیال دی ته به چې قرض مرض پیچانۍ نو سړی څومره ریلیکس رواني خیال دی چې په چا باندې قرض نه وي دلته ټیک ټاک ملګرو دا بسونه دي دلته واقع په یورپ کې بسونه دي په یورپ کې بسونه دي په دې بس کې چې ناست که نه او ټیکټ ته نه وي اخیستی سړی دومره بېسوری که نه چې سړی وي سات را باندې هغه چیکمنټ والا راخېږي خیال دی سړی په دې بس کې چې ټیکټ وانه لي که نه او د پاسه پې هغه چیکمنټ والا روخېږي سړی دومره رنګ وي که نه سړی وي که نه هغه سړی وي که نه انسان نه څوک سا قبضه کوو دی بابا ته وکې رښه بابا پټو باندې به تېرېږي وکې رښه بابا پټو ته ولاړ دی چې سکر هاخوا دې خوا هم بابا وکتل د دې بابا به تاسو ما وختي د عمر خبره کوله که نه د بابا اوس وګوره 80 کالونه نه بره دی د به ورزش به ډېر کړي ځکه پیاده روان دی خیال دی بابا پیاده روان دی لکه دی اوس هم په دې عمر کې هم دی په موټر کې نه ګرځي حالانکې د بابا په نوم به اوس هم د درې کوره به د ده په نوم باندې به وي لکه ښه تنخواه ښه خرچه مرچه به ده ته به راځي خیال دی هلکه پرناله یاره د خپل کلي سړي دی چې خیال دی دا کوم ځای ته ویل که ما نه خو سات د چترۍ غورځېږي دا پرناله ده خیال دی دا پرناله ده هغه په هلکه تاسو پرناله پېژنئ ټیک ټاک ملګرو پرناله دي ته وایي ښه پرناله ډېره مزه کوي دا پرناله دا زمونږ که هلته کړي وطنونو کې باران چې کېږي که نه او هغه په ځمکه باندې چې هغه باران وشي که نه او د ځمکې د خاورې نه یو قسم خوشبو راخېږي هغه به زه مرګه پورې به هېره نه کړم هغه خوشبو دومره مزه کوي که نه سړی چې بس ټول عمر دا خوشبو سړی ځان ته راکاږي ځکه هغه د عطرو نه هم چې دی نو هغه زیاته خوشبو وي خیال دی دی بیا سه چترۍ نیسي دلته ولاړ ده خیال دی دی بیا سه چترۍ نیسي نو باران دی نو دا بیا هوښیاره بیا ته ځکه دې ته پته ده چې باران که ودرېد نو اینه پس به زه چې دی نو روانېږم د خپل کو دا بیا ګوره څومره لنډه ده که نه بیا هم زمانه تیزه روانه ده ورګه بیا ستا دومره جرأت چې ته زمانه تیزه دی خیال دی د دې دا ابۍ څومره لنډه ابۍ ده خیال دی دی بیا کمې ابیګانې چې لنډې وي هغې نه نور هم ډېر زیات هغه نور نه ډېر زیاتې لرې نو دوی له یخ ډېر زیات کېږي ځکه یې څومره اوږد کوټ اچول دی خیال دی ابۍ ته غوږ کېده ها ابۍ راوړه ابۍ ته پښتون سره ګرې چې بیا دې پته ونه لګي دا بیا اوس الټه روانه لګي دې سره هم معذرت کوو خو دا په دې بل مخ روانه ده زه په دې مخ روانه یم خیال دی ابیګانو دومره جرأت چې پښتون سره ډغره وایي خیال دی ښه ټیک ټاک ملګرو اوس خبرو ته راځو دا دوکان نن بند دی ښه دې دوکان کې به روزانه به ما بچی څکله خو دا نن بند دی هلکه کولاو دی وی کولاو دی خو نن پکې چای ځکه نه څکم بده خبره ده مړه خلک پکې ډېر زیات دي ډېر زیات رش دی پکې نن پکې چای نه څکم ځکه چې بیا بده خبره ده ټیک ټاک ملګرو یوټیوب ملګرو ریشا تاسو یوټیوب ملګري سلامونه قبول کړئ او الله مو راته خوشحال لره آباد لره عزتمند لره چېرته چې یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او کوشش کوئ مړه بس یو بل سره جنګ جګړې مه کوئ مړه شته زموږ ملک حالات دومره خراب دي پوه شئ او یو چې څه موږ یو بل سره خپلو کې ونښلو نو دوه غمونه شي که نه خیال لري اول غم یو وي چې ملک حالات خراب دي دویم غم دا شي چې موږ خپلو کې جګړې کوو نو بس څه چې دی نو ملک حالات څه جګړې څه نور درز و بلا لانجې نو کوشش کوئ دا کم از کم خپلو کې خو جګړې مه کوئ صحیح ده بل د ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ پوه شو ګاونډیانو سره خو کم از کم روغه ساتئ مونږ ګاونډیانو سره څه ډېر نه لګي یو بل لکه هغوی ترقي کوي نو مونږ باندې چې نه دړي چې دوی ولې ترقي کوي خیال دی نو کوشش کوئ چې دې ته سوچونه مه کوئ ګاونډی چې ترقي کوي نو لکه دا ستا یو پښتون یو مسلمان ورور ترقي کوي خیال دی خوشحالېږئ پرې الله دې ولې نوره ورکړي کوشش کوئ د هغه په خوشحالۍ باندې خوشحالېږئ د هغه په خفګان باندې خفه کېږئ نو لکه خدای پاک به قدرتي به تاسو له به هم داسې تاسو به هم بیا خدای پاک کم از کم هغه چې صفایي نو تاسو ته به سکون میلاویږي چېرې ځه کم از کم چاته پړه کې تاسو خړ نه یې خیال دی